سوال: آیا نرښځیان یا هجړاګان نکاح کولی شي او که نه؟ السلام علیکم دوستانو، په دې نوي ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. دلته به تاسو ته د مفتي صاحب عبدالغفار جبیر هغه ځواب وړاندې کړم کوم چې د نرښځیانو د نکاح په اړه ورڅخه پوښتنه شوې ده چې آیا نرښځیان له یو بل سره یا یو ښځه او یا نر له کوم نرښځي سره نکاح کولی شي او که نه، او که کولی شي په کومه طریقه باندې. نو که تاسو هم غواړئ چې په دې مهمه موضوع باندې ځان پوه کړئ، همدغه ویډیو راسره تر پایه وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. که تاسو هم په دې اړوند کومه پوښتنه لرئ موږ سره یې کمنټ کې شریکولی شئ. د میخنس یا نرښځي د نکاح حکم. سوال: زموږ په سیمه کې نرښځیان شته، اوس مشکل په دې ځای کې دی چې آیا دوی نکاح کولی شي که یا که کولی شي څنګه حکم یې دی؟ ځواب: نرښځی په شریعت کې په دوه ډوله دی. اول خنثی مشکل، دا هغه دی چې نه نر وي او نه ښځه. دویم خنثی غیر مشکل، دا هغه دی چې یا یې د نر خوا ډیره وي یا یې د ښځې خوا ډیره وي. که چیرې خنثی غیر مشکل و، یعنې یا یې د نر خوا ډیره وه او یا یې د ښځې خوا ډیره وه، په شریعت کې حکم دا دی چې که د نر خوا یې ډیره وه هغه د نر په حکم کې دی، او که د ښځې خوا یې ډیره وه هغه د ښځې په حکم کې دی. که چیرې خنثی مشکل و، هغه نه د نر سره نکاح کولی شي او نه هم د ښځې سره نکاح کولی شي. که چیرې دوه داسې نرښځیان وي چې په یوه کې د رجولیت یا نارینه توب علامه وي او په بل کې د نسوانیت یا ښځینه توب علامه وي، دوی کولی شي چې یو د بل سره نکاح وکړي. یعنې خلاص دا شو چې که چیرته کوم نرښځی داسې وي چې هغه نه نر وي او نه ښځه وي، نو هغه په هیڅ صورت نکاح نشي کولی. خو که داسې نرښځی وي چې هغه یا د نر په طرف کې زیات وي، یعنې نارینه خواص ډیر وي او یا یې هم ښځینه خواص ډیر وي، نو هغوی بیا نکاح کولی شي چې اصول مې درته بیان کړم. په دې هیله چې تاسو به مطلب ورنه اخیستی وي او ویډیو به مو خوښه شوې وي. د نورو معلوماتو دپاره درسره زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.